أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته رارسېدلې وه. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني سعد ته و خپلو کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و. خو بیا هم زما پسونه چې به راغله ماړه او غولانځې به د شیدو ډکې وې. موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو څښلې، خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نه سوای لوشلی او نه د میږو په غولانځو کې څه وه، تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسې پسونه ووښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي. خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غولانځې به د شیدو ډکې وې. زموږ دغه حال و. د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه راباندې اورېدل. څو 2 کاله تیر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نورو کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورشت کاوه. د عمر یې 2 کاله لا نه و پوره سوي، داسې معلومېدی لکه د 5-6 کالو هلک. صحت او عافیت یې کامل او سالم و. په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام 2 کاله پوره سوه، مور ته مو وروستی او عادت همدا و چې دایګانو به هلکان پس له 2 کلو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلرو به د 2هم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکوي چې څه موده دې نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه 2 کلو بس کړه. نو اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې او خپلې مور ته راوستی، مګر کوشش کوي چې بیرته یې د ځانه سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته د لیدې وي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرضونه دي، دی تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته یې را سره بوزو، ځکه موږ په ده کې هغه برکتونه لیدلي وه څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور راضي کړه چې بیا یې را سره بوزو، او 2هم وار مو بیا بني سعد ته راوستی. ورونو، دلته به ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعي ورونه او خوندې در وښول سي. اول، هغه څوک چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې پس له د ده د مور څخه تی ورکړی دی هغه سویبه ده چې د ابولهب ازاده سوې مینځه وه، چې هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکوي. او دغې سویبې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی و، چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او رضعي ورور یې هم سو. او دغه سویبې په وروسته کې و ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی. نو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعي ورور سو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رضعي ورونه یا خوندې چې د حلیمې او حارث اولادونه و داسې دي: عبدالله ابن حارث،
انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده، او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دایي هم وه، چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و او رضعی ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو طرفو رضعی ورور سو، یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر دوهم وار راوستلو څه موده وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تی یا رضعی ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته ویل څه ورته پیښه ده؟ هلک ویل 2 نفره چې سپین کالي یې اغوستې وه راغله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بېسده کوي. حلیمه او حارث د دې خبر په اورېدلو ډېر وبېرېدل او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په تلوار ورغله. که ګوري د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنګ بل قسم اوښتی دی. دوی ورته ویل څه درته پیښه ده؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل 2 نفره چې سپین کالي یې اغوستي وه راغله، زه ووهلم او پر ځمکه ولوېدم، بیا یې زما ځیګر راڅیرې کړي او زما زړه یې راویستی. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبې کولې چې جبریل علیه السلام ورته راغلی، دی علیه الصلاة وسلام یې واخیستی او بېسده یې کړي او د ده علیه الصلاة وسلام سینه یې ورڅیرې کړه او زړه یې راویستی او د هغه څخه یې یوه ټوټه ایسته کړه، ویل دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پرېولی او بیا یې بیرته د ده علیه الصلاة وسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل او کوچنیان د ده علیه الصلاة وسلام و مور یعنی دایي ته په ځغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو. دوی ژر هلته ورغله، ویلې ده چې د ده علیه الصلاة وسلام د رنګ بڼه اوښتې ده، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډېره وبېرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي، موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پیښه سي و خپلې مور ته ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی، ویل دا دی ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی. د ده علیه الصلاة وسلام مور په تعجب کې سوه، ویل سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوښښ کاوه چې در سره بویه ځي او اوس مو په خپله راوستی؟ حلیمې ویل نه ویل کېږي، د دنیا شی او بدې دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحیح سالم راوستی. آمینې ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبوره سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. آمینې ویل تاسې پر ده د جن څخه وبېرېدلاست؟ دوی ویل هو. آمینې ویل
یا هیڅکله وده ته جن نسی ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد. قسم دی چې وده ته جن او شیطان نسی ورسېدلی. خیر، حلیمه بیرته و بني سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې مور سره پاته سو. کم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر و شپږو کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 500 کیلومتره لار یې مزل وکړي څو و یثرب ته ورسېده. او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبدالمطلب ملګري وه. یوه میاشت یې په مدینه منوره کې تېره کړه. د هاخوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله د لارې په شروع کې مریضه سوه او په ابوا کې وفات سوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله و او د عبدالمطلب سره بې له موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو. تربیه او روزنه یې د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع سوه. سبحان الله. تاسې یو څه فکر وکړئ، د دغه کارو څخه الهي مقصدونه وه، الهي حکمتونه پکښې کې وه. تر ولادت د مخه یې پلار وفات سو، عمر یې 6 کاله دی، مور یې وفات سوه او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیږي. محترم ورونو، په دغه بحثو کې مو دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې ښخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرفه نسب درته بیان کړي چې د شریف او محترم نسب خاوند و، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې وه چې د ده علیه الصلاة وسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په ده علیه الصلاة وسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة وسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیري څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معززه قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم و او شعیب علیه السلام ته وایي که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ته رجم کړی وای، یعنی د ډبرو په ویشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم ونه لري، د هغه نبي آزارول د خلقو دپاره ډېر اسانه وي. او تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یوه طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد یې پر درلودی، او د بله طرفه خلق د ده د آزاره څخه منع کول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کومې معجزې او کرامتونه د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت سره یو ځای وه. دا هم د دې دپاره چې و خلقو ته د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیري ور معلوم سي. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ علامې په پخواني آسماني کتابو کې ډېرې وې، خو سربیره پر هغه حوادث چې د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت سره یو ځای پیښ سوه، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ اشارې وې.
او بیا مو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې و دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو، او کم وخت چې عمر 6 کلو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه. علماء کرام د ده علیه الصلاة وسلام د یتیم کېدو دپاره ډېر سببونه بیانوي، چې یو د هغو څخه دا دی چې په ده صلی الله علیه و آله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولې؟ که څوک د یتیموالي په حالت کې په خپله ژوند وکړي، هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي. په عربي کې مثال دی، وایي لیس الخبر کالمعاینه، اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کی بود مانند دیده. دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره کومک وکړي، هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیمواله پر تیر سوی وي. د دې دوو په مابین کې ډېر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیمواله سره دی علیه الصلاة وسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تعدیبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدبه کړم. نو تربیه یې الهي وه او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د ده علیه الصلاة وسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښې نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه وه. علماء کرام د ده علیه الصلاة وسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیرې د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو، او د صحرا د تربیې فایدې مو هم بیان کړې، چې اول صحت او عافیت دی، او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی. دا د دې دپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراتلونکي ژوند او حالاتو ته وګورئ، وبه وینئ چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیفو او آزارو تیر سوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلیږي. د ښاري خلقو ژبه ګډوډه وي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصیح ترین د خلقو، چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب و. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله فرمایي کم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ما تر تا فصیح نه دی لیدلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څنګه به داسې نه وي یا ابابکر، زه د قریشو څخه یم او په بني سعد کې تربیه سوی یم. ورونو، اول قریش په خپله فصیح وه، او بل بني سعد هم په فصاحت کې شهرت درلودی. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لوی سو، مال یې نه درلودی. هو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نه و. او د دې سبب چې د ده کورنۍ مال نه درلودی دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوړو او چښلو مسؤله وه. یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه وه. نو ځکه زیات مال نه ورسره پاته کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نه و، او سخیان همیشه غریبان وي. یو مثال یې حاتم طائی دی چې په عربو کې ډېر مشهوره سخي و، خو دی د سخا په واسطه ډېر غریب و، ځکه په لاس کې شی نه پاته کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال و، د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلوده. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولې غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهي مقصدونه وه، چې یو د هغو مقصدو څخه دا و چې د مسکین او محتاجه په حال خبر وي. ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نه و چې د فقراو د حال څخه بې خبره وي.
هو غني به د خپل مال څخه یوه غریب ته یو څه ورکړي، خو بیا هم د ده ژوند هوسا او اسوده وي، نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله دی صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړي. الهي حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار و اخیستلو ته آماده کوي. تاسې راسئ چې دلته یوه کوچنۍ قصه هم درته بیان کړم. وایي یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته یا و څنګ ته یو بل غني سړی ناست و. دغه فقیر راغلی د دغه غني و بغل ته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی، دا غني خپل کالي یو نوکی سره ورټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، د غني څخه یې پوښتنه وکړه، ویل آیا دا کالي دې په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته در نسي، او که دې په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ور نسي؟ د سړي څخه غلط کار پېښ شوی و، خطا ځینې پېښه شوې وه. نو د دغه خطا د کفارې دپاره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زما نیم مال یې د ده، هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ول ایا قبول دې دی؟ هغه ویل یا. ویل ولې؟ ول بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ورونو ښه متوجه سئ، د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړئ. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نه ښایي. غرور و چې شیطان یې د همیش دپاره د الله جل جلاله د درباره څخه وشړي. غرور د ځانه څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کې، بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. غرور ایسته کوي. غرور ډېر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. مغروره سړی و توبې ته رجوع نه کوي. او توبه دا ده چې تا د دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړې، چې هغه دې ونه بخښي ستا توبه نه قبلیږي. خیر، کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات سوه، د ده علیه الصلاة وسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته، او دا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکې مکرمې رئیس دی، نو همیشه به د قریشو او د نورو قبایلو مشران او سرداران د ده په مجلس کې ناست او حاضر وه. او په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو دپاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم ګزاره او معامله راشه درشه کېږي. طبیعتا د دغه عمر هلکان په دغسې مجلسو کې نه کښېني او د لوبو دپاره ولاړېږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست و او نه به ولاړېدی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوسي چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسي، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و. د تاریخ په کتابو کې ذکر سوي دي چې د عبدالمطلب د ناستې دپاره به و کعبې شریفې ته نږدې ځای سمیدی
چې هلته به یې د عبدالمطلب دپاره فرش اوار کوي او د عبدالمطلب زامن به د هلته په انتظار ولاړ وه. هېڅوک به نه کښېنستی تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وه، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په عمر هم کم او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو بیا کوښښ کاوه چې دی علیه الصلاة وسلام د دغه کاره څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي، مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به پرېږدئ، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و. تاسې پوهیږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله په دې مجلس کې کښېنستی او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دپاره بل وار یتیموالی و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.